پکتیا کې له پاکستاني ځواکونو سره جګړه نوره هم خطرناکه شوه. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښتې او د مارژوبلې بېلابېلې ادعاوې. د پکتیا د ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورند کرښې تر څیرمه پرتې دي، یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دلته له تېرې شپې راهیسې د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځ ترمنځ درنه جګړه روانه وه او تر سهاره یې دوام وکړ. لږ تر لږه دوه ولسي وګړو چې نه یې غوښتل نومونه او غږونه یې په دې راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستاني توپونو له امله په ډنډ پټان او ځاځي میدان کې د یوې ښځې په ګډون 15 ولسي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینې دا ادعا هم کوي چې پاکستاني پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډیری کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړوتې دي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه کراره شوې، خو ادعا کوي چې په ډنډ پټان کې د جګړې له امله مرژوبله اوښتې ده. سهار د اریوب خواته ډي سي توپونه ورول شول او له دې خوا هم په ډنډ پټان کې تېره شپه سخته جګړه شوې ده او ویل کېږي چې 3 طالب سرتیري ته هم مرژوبله اوښتې ده. دغه شان ولسي مرژوبلې هم شته، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم، خو ځاځي اریوب خواته وضعیت نورمال دی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدري په نوم د عملیاتي قطعې قماندان حمید خراساني ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی، خو ادعا کوي چې وړمه او تېره شپه پاکستاني پوځیانو تر ډیره ملکي کورونه، جوماتونه او روغتونونه په نښه کړي دي. وړمه او تېره شپه د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ درنې نښتې وشوې، خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستاني لوري ته درنه مرژوبله اوښتې ده. پاکستاني پوځیان له پاړه چنار سیمې نه په ډي سي توپونو جوماتونه، ولسي کورونه او روغتونونه په نښه کوي، خو پاکستاني لوري تر تېره وړمه شپه درانه تلفات اوښتې دي.